دا عقیدې مضبوطې وي. دې ارټونو کې به ډول وګرځېد نه په ارټ کې به اوبه راووتې، په هغه کې به هغه زنځې منځې هغه وړې وړې څیزونه به زمونږ د پښتنو به په هغې لمن واچوله، اوبه به یې وڅکلې، هغه هر څه به دې پورې نښتې او به یې څنډل. نه انتراکس و نه وایرس و، د خلقو عقیدې مضبوطې وي. څه درته ونه لګي، مرونه درته ونه لګي، عقیدې مضبوطې وي د مسلمانانو د پښتنو. د کور اوبه دله دارو وي، کور کمان د هر مرض دارو، عقیدې مضبوط. ترجمې نه وي، ترجمو والاو ترجمې نه وي. د قرآن په معنی څوک نه پوهېده. قرآن له به پښتنو دوه کپړې ورکولې، یو به د قرآن قمیص بل به د قرآن غلاف. ورشه د پښتون په کور کې د ګل باباجي نه تپوس وکړه، د پښتون په کور کې به قرآن مجید کوم ځای پروت و؟ د کور د کمرې د دروازې د تورشل د پاسه به تخته ټکولې وه، هغې د پاسه به قرآن ایښی و. دا دې دپاره چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه، چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه. ورشه ستا په کور کې قرآن مجید په ګرد کې په دوړه کې پروت دی. زه په دې ټیک ده چې تا وی قرآن چا وسوځو، نو تا چوکۍ پرې نه ښوده، تا د پولیس محکمه پرې نه ښوده، تا تیلې ورته که په هغې کې دننه تا ډېر قرآن شریفونه وسوځول، خو قرآن سره خو دا مینه نه ده، دا مینه نه ده. ستا په کور کې قرآن مجید په دوړو کې ته روزانه څومره تلاوت کوې؟ پسه